دا بعض پلاران هم ډېر بې وفا دی د خپلو اولادو سره دې ته وفا نه وایي چې اولاد ته ټلیفون په لاس ورکړي هغه ګیمونه پکې کوي ما په خپله سترګې کې زموږ په دغه د بولدک په معاشره کې لیدلي چې یو کس خپل بچی آراموي ټلیفون په لاس ورکوي وخت دا وخت ته سوچ وکړه دغه ټلیفون خو زهر قاتل دی دا رقم دی لکه تا ته چې یو څوک په کیک کې زهر درکړي په ظاهر خوند کې چې ژر وخوړل شي لیکن په باطن کې ستا د مرګ یو غټه وسیله د خلکو جوړه کړه ته چې خپل بچي ته ټلیفون ورکوې دا بچی سبا قرآن په لاس کې نیسي دا بچی سبا نوراني قاعده په لاس کې نیسي دا بچی سبا ستا څخه ځان جلا کولی شي مدرسې ته تللی شي مکتب ته تللی شي تعلیم کولی شي دا د معاشرې بیا خادم جوړېدلی شي خود چې بیا راځوان شي د ده په لاس کې به غټ موبایلان وي بیا به یې شکل داسې جوړ کړی وي پیکان بیا اړولي پیټ جامې و غټ پرتوک به یې جوړ کړی لنډغر به په ګلیانو کې ګرځي و راګرځي د بل ښځو ته به ګوري د بل ناموس عزت ته بیا اړولي ستا بچی وي تا د دغه لاس څه پخته کړی اس घर को आग लग गई घर की चिराग से ये کور ته دې بچي ته چې اور ولګېري بابا ستا د خپل جیب ورلسي ستا د خپل لاسه ولګېري نو اول شی په دې کې چې کوم دی غټ اثر د دې ویډیوګانو غټ اثر د دې ټلیفونو ده خاص کر په نن دور کې دا دی چې زموږ د نوي نسل تباهي تاسو وګورئ یو برطانیې ورځپاڼې دا یو خبر نشر کړی و چې په برطانیې کې یو 10 کلن ځوان بل 10 کلن ځوان د دوو ملګرو په کومک باندې اغوا کړي اغوا چې کې هلته په چوړو ولې زړی راوکړي بیا یې وغورځوي کله چې دا کوچنی ونیول شو بیا درته و چې دا ولې دول دا ما په پلانکي فلم کې کتلي وه ما ورته ویل دا رشته دا رقم کې کېږي که نه کار ما وکړي ستا په کور کې چې ته خپل بچي ته فلم ښکاره کړي ته یې ویډیو غزل ښکاره کړي چې هلته نجلۍ غورځي ډانس کې یا اتڼ کوي ستا بچی په ځای کې دا خوند دا کېښول شو دا اول د وار ذهن دا رقم دی لکه اصفا لوحه بورډ چې هر شی په راکش کې هغه په کې نیسي ستا د بچي په ذهن کې دا کښېنسي چې را ښځه رقصول دا مې په معاشره کې یو ښه کار بابا افرین دا د اول تربیت یې ورکړي بیا تا ګیم ورته راوستي په ګیم کې هغه ټکان کوي کله چې ستا په کور کې ستا اسلحه دته په لاس ورسي خود به ستا پر بل بچي باندې وارې کوي یا به څه تاسو دا زموږ په بولده کې بل پروش کال دا پیښه نه وه چې د یو مدرسې هلک بل کوچني په توپنچه وویشتي مړی دا بلده کې دا پیښه وشوه دا د کومې خوا وشوه کوچنی چا په توپنچه پوه خو د هغه ګیمونه ورباندې کوه د هغه 5G ورته راوله اخته یې کړه یار دا ډېر راته ژاړي ډېر بدې کړي په دې اخته کړم بس راغلې زه ځینې بېغمه ښه ځان یې بېغمه کړې بیا نو په پیسپېژرې سې ژاړې وایي دا زوی مې په بده راته اوښتی اوس هم سم نه دی اوښتی هغه وخت به سم اوښتی وي چې تېره چپه کړې وي او پر تا یې لرګیان اچولي وي بدن څو اندامونه در مات کړي وي بیا دې پر بده اوښتی اوس خو نه دی اوښتی دا چا واړوي دا تربیه چا ورکړې ده لهذا دغه ټلیفونان قطعا خپل کوچنیان ته مه ورکوئ یو بل یو ورځپاڼې نقل کړي دي د جنوبي افریقا د علماو یو غټ مجلس یو کتاب لیکلی دی اسلام ان ټیوینیژل په نامه باندې په دې کې یو پروګرام دی هغه دا چې ښځه باید بربنډه شي نو په دې پروګرام کې دوی دا واقعه نقل کړې ده چې یو فلم په دې اندازه باندې جوړ شوی چې کسان د ځان سره غټ خنجر او چاړه راواخلي د بل په کور ننوځي هغه ښځه بې عزته کبر ته راوباسي د هغه رقم واقعه په جنوبي افریقا کې پیښه شول یو هلک ځوان راولاړ شو د هغه فلم طریقه یې ځان ته مختاره کړه د بل په کور ننوتي د خنجر او د چړې پر زور یې د بل عزت پایماله کړه دا د چا څه عزت دا چې کله تا ته ټي وي جوړوي ته دا یو ویډیو ته جوړ کړه ته ما ته خالي یوه ستن را جوړه کړه او یو سری ورکړه دی چې تا ته پر سکرین باندې دومره شان راولي دومره ذهن او فکر یې چلولی دي دومره ساینس او ټکنالوژي ته مخ کړی دي دا ستا د عقیدې د خرابولو لپاره ستا د نوي نسل د تباهي دپاره دا کار ټول سوی دی دا باقاعده په مشورو سوی دی دا باقاعده پلان سوی کار دی لهذا دا خو یو اړخ شو دوم اړخ دا دی چې دا زموږ نوی نسل چې کوم دی د صحت د وجې څخه هم پایماله د صحت د وجې کله چې یو مورکۍ په دې ټلیفون باندې اخته شول هغه بیا هېڅکله د خپل بچي وروزنې ته تیاره نه ده هېڅکله نه ده تیاره بیا به هغه مورکۍ د خپل روزې داسې دا جنوبي افریقې والا دا په خپله کتاب کې لیکلي وه چې یو مورکۍ راولاړ شوې وه د خپل ګیم څخه د نه خلاصون لپاره 8 ګانټې بچی ماشوم بچی په المارۍ کې بند کړی چې دا ما دپاره یو غټ حایل جوړېږي بیا زه د ګیم ما وایي د ګیم بس نن مسلمان معاشرې ته ډېر په شوق راورسېدي دا کار ځوانانو نه زما خبره ښه په غور واورئ قسم دې مې په خدای چې راتلونکی نسل به ته خپله ګوته په غاښو ته ونیسئ او که دې خپل لاس پر خپل سر د ژړا نه وایښئ په هغه ورځ ووایه چې مولوي صاحب تا خو منبر ډېر غلطې خبره موږ ته کوله هېڅکله د خپل بچیو مخ ته موبایل نه مه راکاږه صحیح د ستا لپاره یې وسایل اسباب استعمالوئ مشکل نه لري د خپل بچي دپاره مخ یې مه راکاږه هغه په دې باندې ما مخ ته کوه
درېیم شی چې کوم دی د دې لپاره زموږ د معاشرې د نوي نسل شرم او حیا بالکل له منځه وړي. حال دا دی چې نبي علیه الصلاه والسلام زما معاشرې ته اول دا پیغام نارینه و زنانه و ځوان او ځوانې پیغلې ته ورکړی دی چې الحیاء شعبة من الایمان. حیا دا د ایمان ونډه ده. که چیرې ستاسو حیا ولاړه په دې پوه چې ستاسو ایمان تللی دی. هر څه چې کوئ تاسو نن د سوشل میډیا د لارې وګورئ. د اغیار خبرې زه نه کوم، د یهودیانو د هندوانو خبرې زه نه کوم، د یوروپ د برطانیې او د امریکې او د لندن خبرې زه نه کوم. تاسو وګورئ زموږ د مسلمان معاشرې پښتنې زنانې دا پر دغه فیسبوک باندې پر دغه ټیک ټاک باندې تاسو بربنډې نه دي لیدلې، تاسو له سره نه دي لیدلې، تاسو د هغوی د بدن هر اعضا نه دي لیدلې. دا د کومې خوا دا تربیت ورکول شو؟ دا چا ورکول شو؟ دا د برطانیې د خوا معلمین راغلل چې دې ته دا تربیه ورکړي که نه. دا چې کله د بل ټیک ټاک ویني خپل یو شوق راپورته شي. اول لوارې مسلمان ته دغه ځوان ته دغه ورکړي چې ستا دپاره ته نکاح څه کوې، باید ته خو د ستا دپاره یو ګرل فرنډ وي، یو انجلۍ انډیواله ته ولرې، یو بای فرنډ انجلۍ ته دا وایي څه کش کې ستا دپاره یو هلک انډیوال دا ستا دپاره اول لوارې داسې جوړ کړي. چا به ویله چې زموږ په اسلامي افغاني معاشره کې دې ښځه غورځېدلې. دا واقعیت موږ صرف په غوږو نه دی د فلانکي اکا لور د فلانکي د چیر وغورځي ولې ولاړ. دا معاشره خو پلار والله کو شوی، دا معاشره بجای د دې چې دا ټلیفون وشول بل هېڅ چا نه. زما او ستا د نوي نسل حیا ټول له منځه وړي. حدیث کې راځي نبي علیه الصلاه والسلام وایي اذا لم تستحي فافعل ما شئت. کله چې ته حیا نه لرې هر څه چې کوې کوه. زما او ستا اسلامي معاشرتي همدینه او هم ژبې پښتنې پیغلې د دا ځای څخه تللي دي دوبۍ ته، هلته د خپل موت شهرت لپاره د پیسو د دنیا د ګټلو لپاره هلته لس فلمونه جوړوي. لس فلمونه دا نه وایم چې بربنډ فلمونه په داسې جامو کې جوړوي چې هغه نبي علیه السلام لیدلی سوي او بیا پر ما او ته راستې. تاسو وګورئ چې څو انسانان بیا خالي دا کتل. دا یوازې وجه دا ده چې دغه ټلیفون زموږ لپاره غټ عذاب دی. دا ټلیفون غټ عذاب په دې باندې نامحرم سره اړیکې نیسي. ته که د خپل کور زنانو ته ټلیفون د حاجت لپاره ورکړې ورکړه، لیکن لوی ټلیفون مه ورکوه. واټساپ او فیسبوک مه ورخلاصوه. ته به خبرېږې هغه به سبا 3-4 کسان سره خپل لاین جوړ کړی.